څنګه په هر ځای کې محبوب اوسو. سلامونه او احترامات مې قبول کړئ دوستانو. امید دی چې ټول به روغ جوړ یاستئ. د انسان فطري غوښتنه دا ده چې په هر ځای کې محبوبیت ولري. ټول خلک دته لاس په نامه ولاړ وي، همدارنګه په هر ډګر کې ترې ملاتړ وشي. خو په یاد ولرئ چې دا کارونه په زور نه کیږي، تر ډیره مادي امکاناتو پورې هم تړاو نه لري. دا زده کړئ چې څنګه کولی شئ د نورو ملاتړ خپل کړئ. خو دا خبره مه هیروئ، هر کار چې کوئ د ریا لپاره یې مه کوئ. تاسو دغه شپږ عادتونه خپل کړئ، نو هرومرو به په ټولنه کې د درناوي وړ شخص اوسئ او بې خبره به مو د خلکو ملاتړ ترلاسه کړی وي. اول، مرسته وکړئ. دا کار له زړه نه وکړئ. که چیرې له داسې یو حالت سره مخ شوئ چې یو څوک مرستې ته اړتیا لري، ورسره ضرور مرسته وکړئ. مهمه نه ده هغه څه چې ستاسو په توان کې نه وي هغه ورسره وکړئ، یا هم لوی کارونه وکړئ. همدا چې مهربانه اوسئ او انساني برخورد وکړئ کافي ده. د نورو لاسنیوی هم د خلکو ترمنځ غښتلې اړیکې رامنځته کوي. دغه راز له خپلو نورو سره د مرستې له امله د خوښۍ احساس به وکړئ او د نیکو اخلاقو کسانو په ډله کې به حساب شئ. دویم، مسکا مه هیروئ. د دې لپاره چې اخلاق مو ښه شي نو پر شونډو مو خندا ولرئ. هغه کسان چې خاندي هغوی مهربانه ښکاري. دا چې په ټولنه کې له خلکو سره ښه برخورد ولرئ، حتی د روحي فشارونو او خفګان په وخت کې هم مسکا مه هیروئ، ترڅو د خندا انرژي خپل او د نورو په ژوند کې احساس کړئ. دریم، نرم خویه اوسئ. نرم یا آرامه خلک که کار یا خبرې هم کوي نو ډیر په فکر سره یې کوي. دوی دروغ نه وایي، داسې کار نه کوي چې نور خلک ترې خفه او یا د ناراحتۍ احساس وکړي. نرم خلک منفي فکر نه کوي، تل په دې هڅه کې وي چې کوم خلک له دوی سره راکړه ورکړه لري هغوی دې ترې خوښ اوسي. داسې یو کار نه کوي چې نورو ته صدمه ورسیږي، یا هم داسې عمل نه ترسره کوي چې مقابل لوری خجالت شي او ځان ورته کم ښکاره شي. نرم خلک تل د خپل رفتار یا کړنو په اړه فکر کوي چې ترڅو نورو ته زیان ونه رسیږي، نو په همدې خاطر دوی په ټولنه کې د یو مهربانه شخص په توګه پیژندل کیږي او هر څوک ورسره د ښو اړیکو لرلو په تمه وي. څلورم، ښې اړیکې ولرئ. د انسان په ژوند کې ښه راکړه ورکړه یو مهم رول لري. هغه خبرې چې د نورو د خفګان لامل کیږي او تاسو ته یې هم کومه ګټه نه رسیږي، ښه ده چې له داسې خبرو کولو ډډه وکړئ، ترڅو د نورو په زړه کې ځای پیدا کړئ او اړیکې مو ښې شي. هغه خلک چې پراخې او غښتلې ټولنیزې اړیکې لري تر نورو ډېر خوشحاله د ښه روغتیا خاوندان دي. همدارنګه له کورنۍ او ملګرو سره ښې اړیکې د مینې، ملاتړ او په انسان کې د خپل ځان د ارزښت احساس راژوندی کوي. پنځم، ځان وپېژنئ. هغه کسان چې ښه اخلاص لري هغوی په هیڅ ځای کې یوازې نه پاتې کیږي، تل به نوي او ښه ملګري ولري. که چیرې له ناپېژنګلو خلکو سره په یو مجلس یا ځای کې مخامخ شوئ، نو ښه ده چې ځان ورته معرفي کړئ ترڅو مو اړیکې سره پراخې شي. شپږم، صبر ولرئ. د دې لپاره چې ستاسو کړنې ښې دي نو ممکن له بېلابېلو خلکو سره مخ شئ، خو ښه ده چې هر انسان ته په کتو سره له هغه سره ښه رویه او اخلاق وکړئ. په دې وخت کې تاسو ته پکار ده چې صبر ولرئ ترڅو پوه شئ مقابل لوری د څه ډول رویې خوښونکی دی. دوستانو، دا کارونه نه یوازې ده چې د نورو د ملاتړ سبب کیږي، ترڅنګ یې تاسو د ښه انسانانو په لیست کې هم شاملوي. مننه کوم دوستانو چې دا ویډیو مو تر پایه وکتله. په دې هیله چې ستاسو به خوښه شوې وي. له نورو همدغسې په زړه پورې او ګټورو ویډیوګانو لپاره درسره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ورسره خوا کې د بیل نشان هم ووهئ چې تاسو ته دغسې په زړه پورې ویډیوګانې جوړې کړو او تاسو ترې خوند او ګټه واخلئ. تر بلې ویډیو درنه اجازت غواړم. د الله په امان.